چې څوک سورۃ الاخلاص ډیر ډیر وایي. نبی علیہ السلام ته صحابي وی غریبی ما بس چې کور ته ننوځي جو بسم سلام ورچو بیا سورۃ الاخلاص تلاوت کوه. وی صحیح ده. سورځ پس راغی وی الله حبیب دومره مالدار شوم چې الله را سره گاونډیان مالدار کړل. دی کې الله الصمد دی کنه. الله د ټولي دنیا نه بے حاجت دی. الله مام دسی د مخلوق نه بے حاجت کی څنګه ته بے حاجت دی. دا وایا الله الصمد. او خصوصا چې کم کسان د یو ملک نشنلټي حاصل ول غواړي چې ماته د دې ملک نشنلټي میلو شوې کارډ میلو شوې هغه کې مشکلات الله الصمد الله الصمد 1,25,000 پیری دی دوای دغه ملک نشنلټي والله ورکی. الله الصمد صمد معنا دا ده کنه دی وجه چې چا نوم عبد الصمد نو دته صمد موای دا ډیره ګناه ده کنه. صمد معنا دا ده چې ټول پټول مخلوق په هر څه کې دته محتاج او دی اچا ته نه محتاج. د صمد دا معنا دا ته مخلوق ته وای اے صمدا نه عبد الصمد وای. صمد نوم چاته ویل دا ګناه ده. نو سبحانه دا اللہ ذات دیر پاک تیتا سو اللہ لونا ثابت وی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَى حال دادے چکل زیر ورکللے چی دیتا پلور سرا ظل وجهه مصد اگرزی مخدد تقتو پخبل چی دلور زیر ووری صد خیالی وهو کظیم او دو غسین ڈکی ڈک اللہ وی قرآن کی وی دا بدی کڑی کنا مخی تک تور شو د غصې نه ډک شي. دا د مشرکینو یو بد خوی و بد نن دا په مسلمانانو کې پروت دی. مسلمانان لور به شوي چاته به پته نه اته بس به وایي لور مې شوې ده څه چل لور مې شوې ده چې زوی وشي نو ملک په خبر کې ملک په خبر کې بس لور مې شوې ده نو. او دا د دې زنانو یو بد عادت دی بد عادت. وی لور وشولنو یو بلا بل سیوا شو یو بلا را کر بل سیوا یقین وکه چې دا زنانه وای. دا خو تاسو د مشرکینو اقوال دا مشرکینو وی مشرکین دا خو د مشرکینو خبرې دي. په دې تاسو کپل رسي. د مور څومره لوی مقام دی. دا مور د چا نه رغیږي د لور نه رغیږي کنه. دا نن چې ستا مور دا لور وکه نه وه نن چې تا ته د مور سوری میلو دی دا د لور په شکل کې و. دا نن لور دا سبا به دا مور چې لور نه مور به د کم ځای نه راشي. دا ډېر بدخوی دی. الله چې په قرآن کې د اولاد ذکر کړی دی نو انسا الله مؤنث په مذکر مخکې کړی. الله چې د اولاد ذکر کوي نو د لور ذکر اول کړی دی. دیو جن علماء وائی